په میدان وردګو ولایت کې د واورې ورېدل د دغه ولایت د ولسونو او بزګرانو لپاره د خوښۍ زیری دی. د کافي اندازې واورې ورېدو سره د وچکالۍ ویره کمه شوې، خو دغه واورو د چاپیریال ښکلا مرغانو لپاره د غذایي موادو پیدا کول ستونزمن کړي دي. په همدې موخه د یاد ولایت د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست په دغه ولایت کې د صحرایي مرغانو لپاره په غرونو او دښتو کې د دانو شیندل پیل کړل. میدان وردګو ولایت اړوند په زیاتو ولسوالیو کې درندې واورې وشولې چې نن موږ د دغه واورو د امله نن راغلي یو. د هغه مرغان چې هغوی نشي کولی چې خپل غذایي مواد د ونو یا د ځمکې یا د هغه نه پیدا کړي، نو نن مو هدف او موخه دا ده چې هغه صحرایي مرغان د هغوی لپاره یو تعداد غنم په مرکز میدان ښار او اړوند ولسوالیو کې وشیندو چې د دوی دغه د تغذیه وشي او دوی ته خوراکي مواد پیدا شي. د یاد ولایت اوسیدونکي هم د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست له دغه اقدام څخه خوښ دي. وایي مرغان د چاپیریال برخه او ښکلا ده. دوی له ولس نه هم غوښتنه کوي چې په خپلو سیمو کې د مرغانو لپاره دانې واچوي. دا خو ډېر ښه کار دی، ځکه چې د صحرایي مرغانو لپاره پلان شی نه پیدا کېږي چې ویې خوري. نو د حوادثو ریاست نه یو جهان مننه کوو چې دا کار یې وکړ، د صحرایي مرغانو لپاره یې دانه واچوله او د نورو هیوادوالو نه هم دا غوښتنه کوو چې په ټولو ځایونو کې مرغانو ته دانه واچوي تر څو هغه ژوندي پاتې. دا خو د حوادثو ریاست نه موږ ډېره غټه مننه کوو چې ځکه ټوله مځکه چې دا په واوره پوښلې ده او دا غټ اقدام د دې کې باید د عام ولس هم یو اقدام وکړي چې دا څو پورې دا مرغان له مرګه وژغورل شي. د اسلامي امارت له راتګ سره په هیواد کې د وحشي ژوو او مرغانو ښکار بند شوی، چې له امله تعداد زیات او ډیری مسافر مرغان هم هیواد ته راګرځېدلي دي.